موږ درې شی باید هېر نه کړو. زموږ اسلافو چې کومه قرباني د افغانستان دپاره ورکړې ده، درې شی زموږ دپاره مهم دي. اول دغه ټولې قربانۍ چې ورکول شوي دي چې اوسني حالت آخري راځو، لکه اوس چې موږ ویاړ او افتخار کوو د 100 کلنې د خپلې ازادۍ د لاسته راوړنې، الحمدلله داسې وخت رانږدې شوی دی چې انشاءالله د هر چا ته به داسې یو بوی د نوې ازادۍ ور لګېدلی او انشاءالله نږدې ده چې دا به ور ولګېږي او دا به په سترګو وویني. نو د دې په برکت باندې چې اوس دغسې حالات هم را روان دي، په دغسې یو شي کې اوس د ازادۍ اهداف بیا څه دي، دې ته اوس نه راځمه. هغه اهداف یې څه دي، هغه څنګه باید لاسته راوړو. خو د اهدافو نه مخکې زه دا وایم چې موږ ته 3 شیان بیا پاکې ډېر ضروري دي. اول دا باید یو اول نه کړو چې زموږ دغه ازادي چې موږ ته بخښل سوې ده یا الحمدلله اوس بیا په برخه کېږي او دا معلومه سوې دنیا ته نوره ثابته سوه چې الله مې نصرت وکړي، یو کامیاب ازادي مې اوس لږ وخت یې پاتې ډېر وخته په دښمن مې مات سوی دی. اوله کامیابي خو دا ده. په دې کې اولنی شی دا ضروري دی چې زموږ ستاسې د ټول دې دپاره چې دا باندې زموږ د ټول ایمان دی چې هغه څه چې روان وه بغیر د نصرت الله نه دا نه سو کېدلی. یوازینی شی نصرت الله پاک و چې د دې مجاهدینو او د مسلمانانو سره په افغانستان کې اوسو چې دغه سپر طاقتونه یې په شا کړي دي. د دې دپاره چې اوس موږ خپله اوس دا په اوس وخت کې چې موږ ژوندي یو چې تللي دي خو تللي دي، زموږ دپاره څه پکار دي چې باید وکړو په دغسې وخت کې. زموږ دپاره دا پکار دی چې الله پاک نه غواړو چې الله پاک زموږ تاسو ته د شکر زمینه برابره کړي، د الله شکر ادا کړی سو او هغه څه دپاره چې قربانۍ ورکول سوي دي هغه راولو او هغه څه دپاره چې د شهدایو قربانۍ ورکړي د هغوی زړونه په یخېدل هغه څه الله پاک لاسته راوړي. ځکه د 40 نه په اخوا یا 48 ملکونه چې دغه چا سره جنګېږي، ما په یاد اول چې جنګ مشرتي یو صحابي د چا نه پوښتنه وکړه، ژورنالست وایي چې څنګه سو جنګ؟ هغه وایي یاره که رښتیا درته وایم خبره خو داسې ده چې دا جنګ چې دی د غوماشي او د پیل دی. نو اوس دې ته نور موږ نه پوهېږو خو دا جنګ دی رخصت دی، اوس طالبانو دغه وګوره او دا څو ملکونه وګوره چې دې سره جنګ دی. اوس دې ته وګوره چې داسې یو ورځ راځي همدا ټول په بغارو دي، همدا ټول ستا سره خبرو ته کښېني چې مخکې هېڅ نږدې نه درته راکړله ستا سره خبرې کوي او ټول په دې پوهېږي او دوی خپله په دې پوهېږي او په دې اقرار کوي چې موږ ماتې خوړلې په افغانستان کې او اهداف د دې نور د لاسه ورکړي دي، هغه حالت یې نشته. نو دلته ځکه دې ته اشد ضرورت دی چې خواست وکړو چې الله پاک الله د شکر توفیق راله راکړي، ځکه یوازینی شی اولنی شی چې هغه نصرت الله پاک. دوهم چې موږ لپاره دا شی مهم دی چې هغه موږ تاسې د هغه خپلو زمریانو د هغه مشرانو اتلانو تاریخ ژوندی وساتو. لکه دا نن چې د هغوی اتلانو تاریخ موږ لمانځو، هغوی به همیشه باید موږ په ذهنو کې د هغوی همیشه باید موږ ذکر وکړو، هغوی باید په خپلو کتابو په تاریخونو کې باید ولیکو، ځکه هغسې پسې لاران وه. که شهیدان و که ژوندي دي هغه دې الله وساتي، چې کوم تللي دي شهیدان شوي دي الله دې جنت الفردوس ته موږ سره ورنصیب کړي. د هغوی یو یاد باید ژوندی وي، د هغوی اولاد ته باید تعلیم زمینه برابره وي، د هغوی اولاد باندې پوښتنه وي، د هغوی پر قریبان باید پوښتنه وي، د هغوی باید په تاریخ کې ځای وي او څوک چې موجود دي اوس فلحال هم د هغوی الله حفاظت وکړي او هغه څوک چې لا تر نن هم هغه زمریان په پنجرو کې دي، لا د خلاصونو ورځې شپې ورځې سبا کوي، هغه دې الله پاک په حفاظت باندې راوباسي او الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو نصرت په نصیب کې چې د خپل ملک هغه څه هغه نظام راوړو چې هغه کې د ټولو افغانانو مسلمانانو خیر او ښېګړې ده. دا دوم شاقو دا ځکه چې مقابله زموږ خلکو په هغه شکل مقابله وکړله چې بغیر د دې نه چې خپل ځان قرباني کړي پر هغه باندې هېڅ اسلحه او اسباب نه و. یعنې دا اسباب نه بلل کېږي چې ستا سره اخر شی ستا سره ثقیل و او ستا په کلاشینکوف په شي باندې، خو چې یوازینی شی تا ته الله پاک لار برابروله او دغه ته یې څه وکړلې زموږ د الله پاک په قدرت کې د الله پاک په لاس کې چې کومې خواته یې اړوي چې کوم استشهادان په کوم مقدار باندې پېښېدله تا ته دا یوازینی د الله نصرت و. خو چې د ده نه یې کار اخیستی دي دا هم د الله یو نیک بنده دی چې دې ته یې ګمارلی دي. ځکه دا مقام خو بیا هم هر څوک نشي کولی، داسې خو ډېر داسې ګډوډ خلک دي نو دې دپاره خو بیا الله پاک هغه نه دي زده کړي نه و دې ته برابرېږي. نو هغه کسان چې کوم دی موږ هغه شروع کړه بغیر د دې چې خپل ځانونه یې قرباني کړه، د ځان په قرباني یې دښمن ستړی کوي، د ځان په قرباني باندې دښمن مات کوي، د ځان په قرباني باندې به دښمن ته دا وښوروي چې ستا دلته اوسېدو ځای نشته، د ځان په قرباني باندې خپل دین او خپل عزت او خپل پت او د خپل ملک لپاره نن دغه دې بری وګاټي، نن د ګټو په حال کې دی او انشاءالله دا به ګټل کېږي او ګټلی دي. او دریم شی چې دی دریم شی هېر نه کړو هغه زموږ د دې مظلوم ملت او د دې غیورو مجاهد ملت پشتیباني وه. لکه په تیرو تاریخونو کې چې کړې وه همداراز اوس د دغوی پشتیباني ده. همدغو خلکو که دا پشتیباني د دغو اتلانو او زمریانو سره نه وایي دا هم یقیني خبره ده چې ګرانه وه چې دښمن ته بیا ماته ورکوله.
اوس دې ځای ته راځم چې زموږ جهاد چې وو په پخوا تېر سوی دي که اوس کې وو زموږ جهاد چې وو هغه عام شموله وو زموږ مجاهدین هغه صحیح دغه اتلانو چې جهاد کوي خو شاته ملت یقیني ولاړو بلکې په هر بخش کې دننه مجاهدین وه یو عجیبه واقعه به درته ذکر کړم زه دوه ملګري دوه درې ملګري وو د خارجیانو سره څو ورځې مخکې ملاقات و په دغه شراتون موټل کې وو سره کښېناستو بیا باسو بیا یو ملګري پوښتنه ځینې وکړه وایي چې تاسې هم ښه وکړه چې د افغانستانه پر وخت ووتلاست وایي و موږ دا ښه وو زموږ دپاره موږ خو دا فیصله وکړه موږ هلته فیصله وکړه چې کله یو کس راولاړ شو څو کسان یې پر یو ځای باندې زموږ وویشتل موږ نور دا فیصله وکړه چې د افغانستان سره موږ اوسو نو ما په ذهن کې راغله ما ویل هغه اتل مجاهد چې د عسکرۍ په لباس کې وو او عسکر معلومېدی او هغه با ایمان عسکر او هغه با وجدانه او هغه د غیرت ډک ورته وګوره چې یو بسته ملک په دې پنځو غټو ملکونو کې یو ملک په یوه ضربه باندې پر دې مجبوره کړي چې د افغانستان پرېږدي د دې څنګه نوم په تاریخ کې ونه لیکل سي او دا به کله د زړه نه وځي او که دا د زړه نه د چا وځي نو هغه د ملت سره هم وپانسته ولاکې د خپل عوامو سره هم یې خدای نخسته هغه به ډېر بیا وپاس وکړي هر کله دا خلک نو زما هلته په زړه کې ولا به دا راوګرځېده ما ویل چې اوس دا کسان وګوره چې یو کس یعنې داسې هر د دې ملت داسې څوک په کوم ځای کې سوی دی هغه ځان نه دی سپمولی هغه یو څو پنځه غلامان پرېږدي چې دوی سره زغلي رازغلي دا نه دي حساب هر وخت ملت چې دی په افغانستان په دې ټول تاریخ کې چې دا د امپراتورۍ ماتې کړي دي ملت یې شاته ولاړ دی نو په دې خاطر اوس موږ اهدافو ته راځو زما اصلي هدف دا دی چې اهدافو کې موږ دا ونه ګورو چې دلته داسې څوک دي چې د هغوی سره ملګري وه داسې څوک موږ سره ملګري دي نه ملت ټول زموږ سره دی هغه څوک محدود کسان باید حساب ونه کړو چې هغه د هغوی سره د لیدري یا د هغوی سره د مزدوران په شکل یې کار کوي زموږ جامعه او زموږ ملت دا زموږ سره ولاړ دی په کومه اندازه چې د هغوی توان و هغه که لږ و که ډېر و هر څومره چې دوی کولی شو هغه یې زموږ سره نه دی دریغ کړی او زموږ سره درېدلي دي په هره زمانه کې دغه ازادي او دغه حریت چې موږ ته بخښل شوي دا زموږ ستاسې د اتلانو مشرانو د زمریانو مجاهدینو او د دغه غیور او مجاهد ولس دا ټول په هماهنګي باندې دا کار شوی دي نو ځکه موږ پر لږو کسان باندې حساب ونه کړو ښه اوس اهداف د ازادۍ څه دي اهداف د ازادۍ نو اوس په دغه وخت کې دا دي چې موږ دغه مظلوم ملت ته هم دغو مسلمانانو ته هغه نظام ورته خوښ کړو چې هغه الله او د الله د رسول د خوار ورته خوښ شوی دي او د دوی ټولې ښېګړې په هغه کې نغښتي دي او الله دې موږ تاسو ټول ته د دې توفیق راکړي چې هغه نظام راشي اول دوم دا دی چې هغه نه وروسته موږ پر دغه خپل مظلوم ولس باندې چې دغه څو لسیزې پر دوی باندې دغه تکالیف را روان دي دا خپل ټول فکر ودې ته نور راوګرځو چې څنګه یې خوشحاله وساتو څنګه یې په امن کې وساتو څنګه فضا جوړه کړو یو داسې فضا باید هغوی ته جوړه شي چې په دغه د امنیت قایم شي چې په ټوله ښار کې توپک باید څوک ونه ویني هغه خو پرېږده چې د سیمټو دیوالونو یا ګونۍ مونۍ دا ټول باید د دې خلکو څه ورک شي د دې خلکو زړونو ته باید یو اطمینان وبخښل شي هر چا ته مهم هغه شی دی چې ضرورت یې ورته ډېر افغانانو ته نن یوازینی شی چې ټولو ته یې ضرورت دی هغه امن دی تر هر څه نه امن ورته ضرورت دی ځکه امن په افغانستان کې نشته خصوصا هغه ساحې چې دغه د اوسنۍ ادارې تر تسلط لاندې دي په هغه کې اختطافونه موجود دي په هغه کې دغسې حالات موجود دي چې هلته د بیانولو دي هره ورځ دا پیښې کېږي نو اصلي اهداف د هغه څه دا دي چې یوازینی اول هدف چې دی هغه دا دی چې د اسلامي نظام راتګ دی هلته دوم هدف دا دی چې د همدغو خلکو کومې وسایلې دي د هغوی باندې کوم د ارامۍ ژوند دی د ښېګڼې ژوند دی د هغوی دپاره دا مهیا کول دي دا اوس ټولو باندې زموږ په مشرانو سیاسي ورونو باندې زموږ پر ځوانانو باندې د هر چا خپله په دې کې دا ده د مشرانو سیاسي ورونو څه دا دی چې د زغم نه کار اوس نه واخیستلی شي خپل مجاهدینو خپل زمریان دې ته اماده کړي چې نور نو د زغم نو صبر او حوصلې نه کار واخلي هغه چا چې زغسلي دي هغه په دې کې حساب نه کوي په لسو کې پر لسو پر ټولو حکم وکړه چې دغه ټولو زموږ سره همکاري کړې ده یو که پکښې پر هغه حساب مه کوه چې په دغه نه کسانو کړې ده دا یې ونه ده کړې و ټولو ته باید د هغه باندې د صبر او د حوصلې نه کار واخیستلی شي تر څو چې په اصلي هدف هم دا دی چې هغه نو کسانو ته د دې په وجه باندې د دې یو کس په وجه نور اذیت بیا ونه رسیږي هغه نه کسانو ته د ارامې ژوند برابر شي د هغوی د بچیانو تعلیم برابر شي هغوی ته یې ګوله ډوډۍ اقتصاد برابر شي د هغوی چې څه مسؤلیتونه پر موږ باندې هغه ته توجه وکړو او د ځوانانو دپاره دا پکار ده چې خصوصا دلته کوم ځوانان دي او یا په هر ځای کې ځوانان چې کوم زموږ د امارت په ساحو کې دي یا د عام افغانان ځوانان د افغانستان کوم ځوانان دي د هغوی دپاره دا استعداد پکار دی چې اوس دغه ازادي او خپلواکي چې راځي دا پر پښو ودروي دغه هدف دا نه دی چې خالي راله ورننوتو لکه مخکې چې دا خو پیښه شوه خو چې کله اهداف لاسته رانغله بېرته خرابه شوه د دې اهداف چې دي او د دې هدفونه د ازادۍ دا دي چې هلته د ارامې ژوند وي د سوکالۍ و د ښېګړې ژوند وي یو د بله له کورونه سره واوسي د ارامې ژوند تېر کړي د الله پاک دین هلته شریعت نافظ وي هلته عدل وي انصاف وي او دغه ته زمینه برابره کړي
او که بیرته داسې چې ګډوډي خدای ناخواسته په هغه کې ګډه سي نو هغه بیا اهداف را سره نه له د څه دپاره چې قرباني ورکول کېږي او انشاءالله موږ په دې مطمئن یو اسلامي امارت د دې ولې قصد هم د دې کړی دی ځکه دوی ته اول خو د دې نه مخکې چې دوی دا ټولې اوس دغه ټوله لمې د دغه چې انشاءالله ملګرو ته ډېرې تجربې حاصلې شوې د ډېره وخته په دې کې څه کسان چې ژوندي پاته دي هغوی ته ډېرې ښې تجربې وسوې او هغه څه خطاوې چې زموږ نه سوي وې پر هغه باندې بیا هم فکر کوو او ډېرو پر دې باندې موږ فکر هم کړی دی چې څه خطاوې چې سوي وي هغه باید تکرار نه سي د خپل ولس په وړاندې باندې هغه شی چې مخکې نواقص و هغه باید کامل کو بیرته یې پوره کړو هغه باید هغه شی چې مخکې ضرورت و هغه باید اوس پوره کړو هغه څه چې مخکې موږ پوهېدلو چې په دې پوجه ناکامي راځي خدای ناخواسته ولس مې د مایوسۍ سره مخامخ کېږو د هغه اوس دا څه جواب وکړو هغه څه چې د دې ملت ضرورت دی هغه څه چې د دې دپاره دوی ته ارامش بخښي د هغه دپاره اوس دا بندوبست وکړو نو زما خپله دا ټولو افغانانو پاک له باندې دا انشاءالله ښه زیر دی چې امارت ملګري وو ښه هغه گذشته ټول ورته معلومه شوه ټول هغه شیان ورته معلوم شو چې هغه موږ ته ضرر رسوي ټول هغه شیان ورته معلوم شو چې د کومه ځای موږ ته ضرر رسېږي نو د هغه دپاره موږ دا کوو چې انشاءالله هغه شیان به بیا نه راځي چې هغه موږ ته دغه کړي د دې ته به بیداره د امارت ټول ملګري او هغه شیان ته به بیداره اهداف نور دا دي چې په بعضې سیمو کې چې کله اشغالګر راغلي دي یا د هغوی سره ملګرو چې کوم نفرتونه راوړي دي اهداف نور دا دي چې دا نفرتونه باید سړی ورک کړي هغه که قومي وي که ژبني وي که سمتي وي او دا شیان شندل سوي دي او دا شیان هم داسې وي چې په میلیونونه خلک هلته اوس په عمل په عمل اخته سوي دي هلته اوس عملیان دي هلته اوس په روډو باندې پراته دي رویونو په چرسو په دې شیان اخته دي دغه ټوله مسؤلیتونه اوس موږ ته راجع کېږي چې موږ به هغه بربادۍ چې راغلي دي هغه به هم باسو او دغه دپاره به کار کوو لکه حاجي صاحب محترم چې وفرمایل چې موږ په یو سخته مرحله را روانه ده موږ ته اوس هغه څه را روان دي چې دغه ټولې خرابۍ پاته سوي دي خلکو ډېر ځای دا کوي چې وایي موږ هغه پیشرفتونه لرو هغه شیان هغه چې کوم دوی لاسته راوړنې لري لاسته راوړنې خلک وایي خو موږ بیا وایي هغه مشکلات چې موږ ته یې پېښ کړي دي موږ بیا هغه ځان دپاره ډېر دغه بولو چې دا به څنګه حل کوو څه پیښې نه دي سوي ایا ژبغني نسته سمتي نسته او که داسې د قومي اوس نسته په دې افغانستان کې څه دغه اوس روان دي یوه خوا هم نه ده پاته نو په دې خاطر باندې دغه دا دي چې لکه حاجي صاحب محترم چې وفرمایل چې زموږ دپاره فی الهره دا دوره لږ د سختۍ په دغه کې ده خو د الله پاک نه توفیق غواړو او موږ به همیشه دپاره کوشش ته دې کوو چې د خپل ملت دپاره به مې د ښېګړې نیت کړی انشاءالله الله پاک بیا راته اسانه کړي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین که موږ د دې نیت وکړو چې ملت ته خیر رسوو ملت ته ګټه رسوو نو انشاءالله الله پاک لکه نصرت و امداد چې زموږ وکړي دغسې به پر هغه الله پاک زموږ تاسې نصرت و امداد وکړي نو د الله پاک نه دا غواړم چې موږ تاسې تر ټولو ته دې توفیق راله راکړي چې د الله شکر ووایو پر دغه نصرتونو باندې چې تېر سوي مخکې ولکه دا اوسنۍ چې غټ نصرت په نصیب دی او غټه خپلواکي اوس بیا افغانستان ته بخښل کېږي اوس د دې نه بیا چې زموږ مسؤلیت دی د دې توفیق راکړي چې موږ په صحیح توګه پورې د دې خپل ملت رهبري وکولی سو په صحیح توګه باندې د خپل ملت یو موټی کو په صحیح توګه باندې آینده تاریخ دپاره دې زمینه برابره کړو چې هغې کې بیا مشکلات پیدا نه سي د آینده دپاره داسې فضا برابره کړو چې هغه مخ پر ترقۍ روان سي آینده دپاره دې زمینه برابره کړو چې بیا د ګډوډۍ مخه ونیسو د اسلام د دشمنانو مخه ونیسو د هغه مغرضو لاسونو مخه ونیسو چې کوم افغانستان ته یې راوږدوي او الله پاک دې توفیق راله راکړي موږ تاسې ټول ته او ټول افغانانو ته